دا غونډه چې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې جوړه شوې وه د اسلامي امارت د کابینې غړو هم پکې ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې امریکا ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د امریکا د سیالانو څخه دی او هغوی یې په ګونډو کړي دي. موږ تاسو نن پخېږو کوم خدای ناخواسته موږ راڅملولو نو تاسو نمبر 1 د دنیا موږ به نمبر 2 او که تاسو را چپه کړئ بیا به موږ نمبر 1 ان شاء الله او لله الحمد نن موږ نمبر 1 موږ نن په دنیا کې هغه قوت یو چې د انګریزانو نه وروسته له شوروي نه وروسته ناټو او امریکا چې تقریبا دلته 55 ملکونه وو دغه فوجونه وو دغه سلاوي وي دغه تیارې وي دغه ټانګونه وو ټول مات شول. د هیواد د حج او اوقاف وزارت معین په دې غونډه کې وویل سره له دې چې په افغانستان اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي د دې هیواد د لویو بنسټیزو پروژو کار روان دی. نوموړي ویل چې باید د دې نظام بشپړ ملاتړ وشي. نن ټول سرکونه پخېږي نن هغه د ګردیز سرک پوخ سو نن دغه د کابل نه تر غزنی پورې دا سرک پوخ سو نن تر کندهار سرک پخېږي نن ټول کابل په سرکونو باندې ښایسته سو. دا تحلیل روان ده تحلیه روانه ده ښایست روان ده ان شاء الله چې څنګه انقلاب ګټلی ده دغسې به حکومت او نظام ښایسته کوي خو وخت خامخوا غواړي نو موږ تاسو ته پکار ده د نظام سره ټینګ ودرېږو حمایه یې وکړو. په ورته وخت کې د اسلامیه ابراهیمیه مدرسې مسؤل وویل چې په دې دور فراغت کې 29 تنه زده کوونکي د لویې کوچنۍ دورې او د قرآن کریم د حفظ څخه فارغ شوي دي. په دې کې هم د وړې دورې د لو دورې او د حفظ فارغان دغه درې نوع فارغان پکې ول چې د لو دورې وو د وړې دورې وو او د حفظ وو او د ټولو فارغانو تعداد نو 19 نفره تر 40 نفرو پورې ولو او هر کال 10 نفره 25 40 نفره داسې هر کال فارغین موږ لرو. د یادونې وړ ده چې په دې مدرسه کې سلګونه هلکان او نجونې زده کړې کوي او هر کال لسګونه طالب العلمان له دې علمي مرکز څخه فارغېږي.